الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ تاسو 13 ورځ مایکروسافټ ورډ پروګرام د انزرټ ټیب تر ټیکس پورې ویلو. زمنګ نننۍ درس یا نوې درس چې د په سمبولز کې دی او په سمبولز کې موږ تاسو دوه کمانډونه لرو چې یو ایکویشن دی او بل سمبول ده. ایکویشن په واسطه موږ تاسو کولای شو چې ریاضي پورې فزیک هندسي پورې مربوط چې څومره فرمولونه دي هغه فرمولونه موږ کولای شو چې د ایکویشن له طریقه ولیکو. کله چې پر دې باندې کلیک کوو تیار یو څه لیکل شوي معادلې دلته شته. تیار ځینې معادلې هغه د کچېرې دغه معادلې ستاسو په کار وي په کلیک وکړئ کولی شي چې همدغه معادلې څخه استفاده وکړئ او یا هر رقم فرمولو معادله چې ستاسو په کار وي همدا ایډیټ کړئ او ویې لیکئ. ولی که چیرته داسې یو معادله ستاسې ضرورت وي چې تاسې باید ولیکئ او دلته ایکویشن ته راشي او دلته ونه اوسي نو په دې صورت کې باید تاسې کولی شئ چې راشي دغلته انزرټ نیو ایکویشن ورته انتخاب کړئ. کله هم چې انزرټ نیو ایکویشن ته تاسې راغللی نو موږ تاسې ته دلته د ایکویشن په نوم باندې یو رایبن خلاصیږي. دلته راځئ تاسې سکریپټ او د سکریپټ څخه وروسته دلته تاسې کولی شئ مختلف سکریپټونه دي خپل فرمول ته کتلی یو سکریپټ ورته انتخابوئ. فرض که زه ورته دا سکریپټ انتخابوم او بیا ورته لیکم چې 2 په تاوان دی 2 او له هغې څخه وروسته بیا ورته لیکم چې جمع کله چې دا ولیکه دلته بیا کلیک وکړئ یا مساوي یا منفي او یا هم جمع 2 پر 2. فرض که دا زمونږ سره یو فرمول دی بیا دلته ورته سکریپټ اخلو بیا ورته لیکو چې 2 کل مربع. لکه په دې شکل باندې ګوري ما یو لیکنه وکړله. دا لیکنه تاسې په ساده حالت کې نشئ کولی تر څو چې تاسې دلته ایکویشن ته رانشئ او له هغې څخه وروسته تاسې انزرټ نیو ایکویشن انتخاب نه کړئ او دلته سکریپټ ورته وانخلئ. همدا ډول دلته مختلف فرمولونه دي چې تاسې کولی شئ ترې استفاده وکړئ. فرض که دغه یو فرمول دی دا کولی شئ چې په خپله خوښه ایکس وای کې وای ایکس کې او هر رقم فرمول چې ستاسې ضرورت وي لیکلو همغسې ولیکئ. بیا هم انزرټ ته راځم او له هغې څخه وروسته ایکویشن ته راځم انزرټ نیو ایکویشن ورته انتخابوم. دلته سکریپټونه تاسې اخیستلی شئ چې د هغې له طریقه تاسې کولی شئ خپل لیکل وکئ. فرض که دا یو دغه لیکل دغه معادله ما لیکلی له دې څخه وروسته زه دلته راځم او جذر ته ضرورت پیدا کېږي. ګوره تیار دلته ریډیکل لیکل شوی او دلته مختلف جذرونه دي نو دلته دا جذر ورته انتخابوم او بیا ورته لیکم دلته 3 لکه دا موږ سره جذر شو. همدا ډول انتګرال او مختلف د هندسي پورې مربوط ځینې معادلې وي. ګورئ داسې معادلې فریکشن هم تاسې کولی شئ ډي وای یا ډي ایکس منفي. فرض که همدا ډول بیا راځئ دلته یو سکریپټ ورته اخلی او بیا ورته دلته هم لیکئ چې 2 په تاوان دی 2 او همدا ډول له دې څخه وروسته بیا راځئ دلته یو کلیک کوئ او بیا ورته لیکئ چې جمع او له دې څخه وروسته بیا هر رقم عدد چې ستاسې په کار وي سکریپټ ورته اخلی او هغه ورته لیکئ. یعنې د ایکویشن له طریقه موږ تاسې کولی شو چې ریاضي او هندسې پورې مربوط هر ډول فرمول چې ستاسې په کار وي هر ډول معادله چې ستاسې په کار وي ټول دلته شته د سټرکچرز کې. تاسې کولی شئ چې لیمیټ او مشتاق او انټیګرال او همدا ډول بریکټس یې په کار وي فیکشن یې په کار وي ساین او کوساین او تانجان او کوتانجان مکمل فرمولونه ټول دلته شته. تاسې کولی شئ په اسانۍ په وډ فایل کې له دغې څخه په استفادې دغه فرمولونه او معادلې ولیکئ. زه راځم دا ټول معادلې بیرته له منځه وړم یا بلینک ډاکومنټ به واخلم او له دې څخه وروسته به بیا راشم انزرټ ته. دومه خبره چې موږ دلته لرو د سمبولز په نوم باندې دی. سمبولز لکه څرنګه چې د نوم څخه معلومیږي او د نوم څخه موږ ته اشاره ده او پوهیږو پرې چې دا د سمبول څخه خبرې کوي. دلته مختلف سمبولونه دي. فرض که زه دلته راځم او ورته لیکم چې ABC کمپنی. فرض که دغه ما ولیکل له دې څخه وروسته زه راغلم او دلته ما ورته څه لیکل هم وکړه. دا لیکل ما هم وکړه له دې څخه وروسته دا لیکل
انتخابوم او هم ته راځم او دا جسټیفای کوم او یا راسن کنټرول جای کوم دا جسټیفای شو. لکه له دې څخه وروسته زه غواړم دا کمپنۍ شو دا د کمپنۍ په اړه معلومات شو زه غواړم دغه کمپنۍ ته د فون شمیره هم د دې کمپنۍ ولیکم نو زه غواړم چې یو سمبولز ورته واچوم. ګورې دا سمبولز ما تیار دلته پخوا م اخیستي اوس دلته شته دی نو زه دلته راځم دا د فون دغه کوم ساین چې دی کومه نښه چې د داخلم او له دې څخه وروسته بیا ورته لیکم 0093 او بیا ورته ټلیفون شمیره لیکم 22 اویا 388. ګورې دا د ټلیفون شمیره شو خو څنګه ما ورته یو سمبول هم هغه د ټلیفون ولګولو. کله چې تاسې دغه سمبولز ته غواړئ چې یو په خپله خوښه رنګ ورکړئ سلیکټ یې کړئ له هغې څخه وروسته راشئ کولی شئ چې په خپله خوښه هم یو رنګ ورته ورکړئ. دا سور رنګ ورته ورکوم او نور یې کینسلوم. ګورې دا موږ سره فون نمبر شو. همدا ډول که وغواړو چې ادرس ولیکو نو د ادرس دپاره هم یو ساین زما پکار دی یو سمبول زما پکار ده نو زه سمبول سره راځم او د ادرس دپاره زه هم یا ایمیل ورته لیکم. ګورې دا د ایمیل نښه ته دلته شته ده دلته ورته ایمیل لیکم چې abc.info یا abc یا فرض مثال د خپل د شرکت د مسؤل نوم لیکم چې علي احمد وسواتاتیا@gmail.com. لکه دا د دې کمپنۍ ایمیل د رئیس ایمیل شو. کولی شم ډبل کلیک په دې وکړم دا ساین انتخاب کوم او وروسته راشم دې ته هم زه یو رنګ ورکړم هر رنګ چې ستاسې خوښه او فرض که دغه رنګ مې ورته ورکړی دې ته هم سور رنګ ورکوم او له دې څخه وروسته دا کینسل کوم. اوس غواړم چې ادرس هم ولیکم د ادرس دپاره هم زما یو سمبول پکار دی. راځم انزرت ته او د انزرت څخه وروسته سمبول سره راځم او دلته د ادرس دپاره تیار ما مخکې اخیستی و چې دا د کور نښه صحیح ده. ادرس به ورته ولیکو فرض که کابل افغانستان او همدا ډول ډبل کلیک په دې ادرس باندې کوم او له دې څخه وروسته هم ته راځم او هغې نه وروسته یو رنګ دې ته هم ورکوم او بیا یې کینسلوم. لکه د سمبول څخه موږ تاسې کولی شو چې په دې شکل باندې استفاده وکړو. زه انزرت ته راځم او دلته بیا وروسته سمبول سره راځم. دا خو تیار څو سمبولونه دي شاید داسې یو سمبول ستاسې په کار وي چې په دې لیست کې نه وي نو په دې صورت کې بیا راشئ تاسې مور سمبولس انتخاب کړئ د هغې څخه وروسته چې تاسې مور سمبولس انتخاب کړه دلته نو خدای بله نښې او سمبولونه دي هر یو چې ستاسې خوښه او تاسې کولی شئ چې هماغه ځان ته خوښ کړئ او انتخاب کړئ. ولې او بله خبره دا ده چې فانټس ته راځو. ګورئ دلته دا ویبډینګس پورې مربوط سمبولز دي. دلته چې کلیک وکړم وینډینګس به ورته ولیکو وینډینګس. ګورئ دا وینډینګس شو وینډینګس 1 2 3 لکه دوه به ورته انتخاب کوم. دا ګورئ وینډینګس دوه پورې مربوط دا سمبولونه دي. لکه ډېر زیات سمبولونه دي هر یو چې تاسې ورته انتخابوئ هماغه ډول سمبولونه دلته راځي او تاسې کولی شئ ترې استفاده وکړئ خو هغه ښه نښې چې پکې دي هغه په وینډینګس او ویبډینګس کې دي. نو له دې طریقه تاسې کولی شئ چې ځان ته د خپلې خوښې وړ نښه پیدا کړئ. بله خبره دا ده چې موږ تاسې کولی شو چې یو نښې ته شارټکټ کې هم ورکړو. فرض که دغه د شمې نښه زه اخلم سلیکټوم له هغې څخه وروسته راځم شارټکټ کې او دلته ورته وایم چې کله هم زه کنټرول کیو پریس کوم نو ماته همدغه د شمې نښه راکړي دا اساین کوم ورته او چې کله مې اساین کړه دا کلوز کوم او دا بیا کلوز کوم. ګورئ زه چې کله کنټرول کیو لیکم ماته هماغه د شمې نښه راکړي بیا انټر کوم لاندې راځم بیا کنټرول کیو لیکم بیا هم هغه د شمې نښه راکړي. نو په دې شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې یو سمبول ته شارټکټ کی هم ورکړو چې د شارټکټ کی په واسطه باندې هغه راوړو. سره رقم کولی شو چې دغه شارټکټ کی بیرته له منځه ویسو. نو ساده طریقه ده بیا هم انزرت ته راځو او هغې څخه وروسته مور سمبولز ته راځو او دغه د شمې نښه چې کوم موږ انتخاب کړی دا بیرته پیدا کوو چې دا په کوم ځای کې و. نو د شمې نښه به ورته موږ پیدا کړو چې اوس موږ نه ورک نشي چې دا په وینډینګس کې و که ویبډینګس کې و. وینډینګس به ورته انتخاب کړو وینډینګس به ورته انتخاب کړو او دلته د شمې نښه
زما دا د شمې نښه دا به سلیکټ کو زه غواړم د دې شارټکټ کی بیرته له منځه ویسم کله مې چې دا انتخاب کړی دې څخه وروسته شارټکټ کی ته راځم ګورئ کنټرول کی وایي د دې کرنټ کی یا شارټکټ کی دی زه غواړم دا ریموو کړم ریموو ورته ووهئ دلته راشئ دا انتخاب کړئ او بیا ریموو ورته ووهئ کله چې دا انتخاب کړئ بیا ریموو ورته ووهئ دا ریموو کیږي ګورئ که زه اوس کنټرول کی وهم نو هیڅ خبره نه کیږي شارټکټ کی موږ بیرته ورته له منځه یوړله نو له دې طریقه موږ تاسې کولی شو چې اکویشنز معادلې ولیکو او سمبولز د طریقه مختلف سمبولونه راوړو نن دپاره همدومره درس بس د سبا انشاءالله په ډیزاین باندې خبرې کوو مننه